حضرت مولانا اشرف علي تهانوي رحمه الله د دیوبند لوی بزرګ عالم تیر شوی دی. هغه په خپل کتاب په حقوق العباد کې دا واقعه ذکر کړې ده. او مبارک فرمایي و یو سړی او د عادت به دا و چې د خلکو نه به یې سوالونه کول. پیسې ورسره وي خو بس عادت یې دا و، یو ته ویل چې 100 روپۍ خو راکړه، بل ته ویل 100 روپۍ راکړه، ټوله ورځ به یې سوال کولو. دا یې عادت و، په سوال به یې کولو. بیا به یې دا پیسې به یې راوړلې، یو کوټې ورته پیدا کړې او په دې کوټه کې به یې خښولې په ځمکه کې، روزانه به یې خښولې او تلو به، روزانه به یې خښولې او تلو به. دا د سړي عادت و. بعضې وخت کې چې که نه سړی ښه پیسې لري، د اوس زمانه کې هم داسې خلک شته، خو بس عادت یې دا وي، عادت یې جوړ شي. او هغه پښتو کې متل دی که نه، وایي هر څه ځي خو عادت نه ځي. ده نه عادت نه کړو، بس پیسې ورسره سوال به یې کولو. دې سړي کې دا کار، پیسې به یې خښولې. یو څو لوفران هلکان ول داسې شوخ شوخ چې ویې کتل چې او دا بابا څه شی کوي، پیسې هم ورسره شته، د خلکو نه سوالونه وکړي، بیا یې راوړي په کوټه کې خښوي. نو دوی ورته پټ شول. کله چې دا سړی د خپل کور نه بیرون ووتل، نو دوی کور ته ورغلل. هغه ځمکه یې راوکنستله، دوی خو کتلي وو که نه چې دلته پیسې ښخې کړې، هغه ټولې پیسې راوباسلې. چې کله یې راوباسلې، ځان سره یې کېښودل، ورغلل، کبابونه او غوښې یې پرې راوړلې او د دې سړي په کور کې ورته کېناستل. ښه پلته یې ورته ووهله او خوراک شروع ده او ښایسته بویونه بیرون را روان دي. دا سړی چې کله کور ته راغی، ګوري دې خلکو ته وایي چې واله که دا څه کوئ، ډوډۍ خورئ؟ هو ډوډۍ خورو. وایي دا زما په کور کې څه کوئ؟ وایي راځه راځه کښېنه ډوډۍ وخوره. وایي نه، کوم میلمه راغلی دی، کومه میلمستیا ده، وایي راځه ټول ستاسو برکتونه دي، کښېنه. دا سړی ځان سره کېنولو، حیران یو بل ته ګوري چې څو مړۍ واخیستې که نه، خو ذهن کې ورسره شکونه پیدا کېږي، خلک څه کوي زما په کور کې ډوډۍ خوري. بیا یې ترېنه پوښتنه وکړه چې واله که دا دومره ښایسته ډوډۍ مو چې پخ کړې او کبابونه او غوښې دي که نه، څوک خاص میلمه راغلی دی چې تاسو داسې ډوډۍ وایي دا ټول ستاسو برکتونه دي، خوره. پوه شوې؟ دا سړی په زړه کې ووهله شو، دا چې وایي چې ستاسو برکت دی، زما روپۍ نه یې راغستې. هغه بلې کوټې ته یې زر منډه کړه چې وکتل که نه ځمکه کنده وه او یو روپۍ هم پکې نه وه پاتې، ټولې راویستلې او بیرون راووتلو او چغې یې ووهله او زړه یې وچودو. دغه سړی چې و که نه سوالګر، هغه مړ شو او خپل روپو پسې زړه مړ شو. کله مړ شو، بس په هغه کلي کې دا خبره مشهوره شوله چې یو څو هلکانو د ده روپۍ راویستلې وې او په روپو پسې هټ اټیک شو، زړه یې ورپسې وچودلو او مړ شو. نو بیا په هغه وخت کې کوم مفتي چې په هغه علاقه کې اوسېدلو، نو هغې ته ورغی، ورته ویې ویل چې دې سړي سره اوس څه وکړو، دې روپو سره اوس څه وکړو، دا روپۍ پاتې شوي دي. وایي دا ډېرې سپېرې روپۍ دي، یو خو د سوال روپۍ دي او بل دا دی چې د دې روپو پسې دا سړی مړ شوی دی. دا روپۍ د خلکو نه واله دې لوفرانو هلکانو نه او واپس د سره په دې قبر کې ښخې کړئ، څوک ورسره کار مه لرئ. او دا سړی ښخ کړو، دا سوالګر. کله چې دا سوالګر ښخ کړو، دا روپۍ مو ورسره ښخې کړلې، نو یو ورځ د ورځې چې درې شوې، کفنکشو ته اطلاع میلاو شوله. کفنکش هغه چا ته وایي په هغه وخت کې، اوس خو کفنکش الحمدلله نشته دومره، په هغه وخت کې به کفنکش هغه خلک ول چې په قبرونو به ګرځېدل، چې کوم به چې پوه شو چې مالداره سړی مړ شوی دی، د هغې نه به کفنونه ویستل، قبر به یې راوسپړلو او ور به یې سړی به یې بربنډ کړو او که ښځه به کار څوک و، کفن به یې تېر، هغه به یې سهار کې بازار کې خرڅولو او بس دا به یې کاروبار، دا کاروبار به یې وکړو. کفنکش ته چا وویل چې قبر ته زر ځان رسوئ چې تنا کفن نه دی، پیسې هم ورسره ښخې شوي دي، پیسې به هم راوړي، ښه به مالداره شي، ډېر روپۍ دي. بس کفنکش یو څو نفره دي ډله یې برابره کړه، راغلل. کله چې راغلل، د شپې پټ او قبر یې راوکنستلو. چې څنګه یې راوکنستلو، یوه تخته یې رالرې کړله، نو دوی دا یو کفنکش چې دی که نه، دې روپو ته یې دا ګوتې، دوه ګوتې داسې ورښکته کړلې. چې څنګه دې روپو سره ګوتې وجنګولې، یو داسې خطرناکې چغې دې سړي ووهلې، دا کفنکش چې هله ګوتې مو سوځېدلې، هله ګوتې مو سوځېدلې، څومره کفنکش چې ټولو تښتېدل، دغه سړی مو تښتېدلو. دراصل دغه کومې سکې چې وي که نه، د دې نه الله تعالی سکروټې جوړې کړې وې، سکروټې جوړې کړې وې او دغه مړي ته چې دی که نه، سوالګر ته بیا الله تعالی سزا ورکوله. او سزا یې ځکه ورکوله چې دی په لاسونو، په پښو، په سترګو، په صحت، په هر څه باندې جوړ او ته بیا هم سوال کوې. او دا خو ناجایز او حرام کار دی چې انسان په بدن باندې جوړ او دی بیا هم د خلکو نه سوالونه کوي، دا حرام دی. نو الله تعالی په دې باندې سخت ناراضه شوی چې تا ته ما روغ صحت هم درکړ، د هغې باوجود هم ته سوالونه کوې. دغه کفنکش چې دی که نه، دغه دوه ګوتې فقط د هغه روپو سره جنګېدلې وې، دومره ګرمې شوي او بس سړي دغه ګوتو کار پرېښودلو او چغې وهي او رمباړې وهي او اخوا دېخوا منډې وهي. کله چې کور ته راغی، په یخو اوبو کې به ده بیا دا ګوتې ایښې وې، دې کفنکش. اشرف علي تهانوي رحمه الله فرمایي دغه کفنکش به په دې ټول علاقه کې مشهور و چې دا هغه سړی دی چې هغه قبر راکنستلو او روپو ته یې لاس وړلو، اوس یې ګوتې داسې دي. نو ده همیشه په یخو اوبو کې د خپلې دوه ګوتې ایښې وې
خو چې څنګه به هغه لږې ګرمې شولې لږې به نارملې شولې نورې اوبه به تیارې ایښې بل لوښی زر به یې په هغې کې کېښودلې خو چې دا ګوتې به یې بغیر د اوبو نه لږ وخت هم پاتې شولې بیا به یې سوځه شروع چغې به یې وهلې اشرف علي تهانوي رحمه الله مبارک فرمایي یو کس چې صرف فقط 2 ګوتې معمولي ټچ شوي دي دغه سکروټو یا دغه سکو سره د دې ټول عمر ته دومره په عذاب دی او بیا دغه درد د لاسه دغه کفنکش مړم شو دا درد په غالب سوځي کولو مړم شو چې د لږ معمولي ګوتې جنګېدلې دي دومره ترنه په عذاب دی هغه کس چې همیشه د سکروټو سره پروت دی او دغه سکروټو باندې ته عذاب ورکوي دغه به سهار نو ټول کوشش کوي چې په صحت باندې سور جوړ وي بدن یې جوړ وي بل چاته لاس اوږدول نه دي پکار ځکه نبی علیه الصلاة والسلام فرمایي الید العلیا خیر من الید السفلی جګ لاس د ټیټ لاس نه بهتر وي